په دا اوس کې عزیزانو هر سړی ډېر پریشان ښکاري. د پریشانۍ دپاره د مسلمانانو دپاره یو ډېر لویه تسلي چې ده هغه ایمان دی، هغه کلمه ده. اوس ورته وګوره عزیزانو، خدا مکه که چیرې دا پریشانی پر ما او تا باندې راله یا پر مسلمانانو باندې راله، که دنیا جنې ولاړه آخرت الله نور تباه کوي. که دنیا جنې ولاړه آخرت الله نور تباه کوي. د کافر دوه تاوانه دي، یوې دنیا ولاړه، بل تر دنیا لا ډېره لویه پریشانی چې هغه آخرت دی، هغه وده ته ګوري. مسلمان که دنیا جنې ولاړه آخرت ایمان اسلام کلمه د ده دپاره ډېره لویه ګټه ده. هغه لویه ګټه چې د هغه په لاس ورله، دا کوچنی تاوان چې دی هغه یې وکړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که داسې مشکل پر چا باندې رالی، هغه د استغفار ډېر وایي. استغفار ډیر وای، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي جعل الله له من كل ضيق مخرجا. له هر مشکل، له هر تنګۍ، له هر مصیبت به الله رب العزت وتا ته ډیره ښایسته لاره چې د هغه درکړي. او په دې کې یوه ذره شک نشته عزیزانو، یوه ذره شک نشته پکې د الله د رسول خبره. نعوذ بالله نعوذ بالله، که دا خبره غلطه وله نو بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبوت، د الله رب العزت ربوبیت په شک کې چې دی هغه لویږي. زما خبره غلطه کېدلی سي، ستا خبره غلطه کېدلی سي، د الله او د رسول خبره غلطېدل دا ډېره ناممکنه ده عزیزانو. دا ګر سره نسي کېدلی، که کېدلی سوه نو نعوذ بالله بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نبوت کې هم شک چې دی هغه پیدا کېږي. هېڅ مشکل نسته. خلک داسې پریشانه دي عزیزان، تاسو وګورئ بازار بند دی، ښارونه بند دي. یعنی د قیامت یوه علامه دا د عزیزانو، سونه به کار نه کوي، چاندي به کار نه کوي، نغدې روپۍ به سړي ته په درد باندې نه خوري. د غنمو دانه به هر سړی غواړي چې پیدا سي زه په موړ سمه. اوس نن ورته وګوره بازارونه بند دي، زموږ دا خیال و یاره که چا روپۍ درلودې پر هغه باندې هم پریشاني راځي. روپۍ لري، د هغه باوجوده پریشانه دي. نو غنم دی د کومې خوا پیدا کړي، وړه دی د کومې خوا پیدا کړي، راشن د کومې خوا پیدا کړي. یعنی داسې وخت هم د قیامت په نږدې شپو کې را روان دی، هېڅ شی به سړي ته کار نه ورکوي. ایټم بم به کار نه کوي، جهاز به کار نه کوي، راکټ به کار نه کوي، موټر به کار نه کوي، موبایل به کار نه کوي، د ازما او ستا سونه او چاندي به کار نه کوي، د ازما او ستا نغدې روپۍ دا به کار نه کوي. عزیزانو دا وخت را روان دی، دا خالي جلکیانې دي، جلکیانې د آخرت د قیامت چې الله یې ما او تا ته راښکاره کوي. لږ مې ورنږدې کړي بیا الله رب العزت پریشاني لرې کړي، بیا مې لږ ورنږدې کړي بیا الله رب العزت پریشاني چې د هغه لرې کړي. بیا عزیزانو الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره وعده وکړله، وعده یې ورسره وکړه. د الله د خپل رسول سره وعده ده، بلکې د الله د رسول چې کوم امت دی د هغو سره الله وعده وکړه. وعده څنګه د الله رب العزت فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله فرمایي قطعا زستا پر امت باندې عذاب نه راولم تر هغه ساعته تر څو ته ژوندی، تر څو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوندی و. الله عذاب نه دی راوستلی، ډبرې نه دی ورباندې ورولي، زلزلې نه دی ورباندې راوستلي، د هغه رقم انسانان د بیزوګیانو د خنجرانو رنګونه نه دي جوړ سوي، د هغه رقم انسانان په مځکه ژوندي نه دي ننوتلي. دا ولې؟ الله فرمایي ته ژوندی، ته په انسانانو مسلمانانو کې یې، زما ستا سره وعده ده زه پر دې باندې عذاب نه راولم. او بیا دویم واره الله رب العزت ورته فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ارشنو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو تر قیامت پورې نه وي په دنیا کې. صحیح سولو و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا سم لاړی و څه کول پکار دي. بیا الله فرمایي زما ستاسو سره وعده ده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوندی و، د ژوند د په برکت زه پر دې باندې عذاب نه راولم. او که پیغمبر علیه السلام له دنیا ولاړی بیا په یوه شرط زه پر دې عذاب نه راولم. هغه شرط دا دی چې وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. په داسې حال کې چې دی استغفار ډیر وایي الله فرمایي زما ستاسو سره وعده ده زه پر دې باندې عذاب نه راولم. زما ستاسو سره وعده ده زه پر دې باندې عذاب نه راولم. و څونه اسانه خبره ده عزیزانو، دا خو ګرانه خبره نه ده. نه خیرات دی، نه صدقه ده، نه کور جوړېده دی، نه یتیم، نه کونډه. بس د ځانه سره استغفار وایه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله وعده کړې ده، د الله د الله وعده دروغ کېدلی سي نعوذ بالله.
یا الله وعده د پیغمبر علیه السلام سره کړی ده، نو د پیغمبر علیه السلام سره وعده به نعوذ بالله غي خلاف شي. هیڅ خلاف نشته. پیغمبر علیه السلام ژوندی و، د صحابه زړونه شولو چې پیغمبر علیه السلام له دنیا ولاړی، بیا صحابه دا بل لار اختیار کړ. استغفر الله استغفر الله. زه به هم وایم، تاسو هم وایاست، والله العظیم چې هر څو مشکل راشي الله رب العزت با و هغه چاته نجات ورکوي چې څوک په دې پریشانی کې مبتلا وي، څوک په دې پریشانی کې. بیا تر ټولو لویه تسلي چې کومه ده عزیزانو زما او ستا دپاره، هغه کلمه ده، هغه ایمان دی. اوس نن به نه مرو، سبا به نه مرو، بل سبا خو به مرو، ګر بل سبا هم نه دی، په 2030 کې هم نه، په 40 کې خو به مرو. صحیح سلو اځه په 40 کې هم پرېږده، په 2100 کې خو به مرو. نو چې مرو نه بیا ولې دونه لویه پریشانی ده، بیا ولې دونه لویه پریشانی ده. بس خبره دا د عزیزانو د مرګ دپاره تیاری کول پکار دی. دا الله رب العزت په ما او تا باندې د مرګ تیاری چې دغه کوي. اوس فلحال هر مسلمان ډېر پریشانه دی چې یاره دا مرض رانه شي، یاره مرګ په یاد دی، مرګ په یاد دی، مرګ په یاد دی. د الله ولی نه، د الله ولی، د الله دوستان، د الله چې سړی دوست جوړیږي د هغه اول شرط دا دی د ورځې به کم سے کم 100 واره خپل ځان ته مرګ ور په یادوي، کم سے کم به ځان ته مرګ ور په یادوي چې او وای مرګ راته ګوري، او مرګی راته ګوري، اسرائیل علیه السلام پلانی دا ټولې خبرې به په ځان کې یو سړی راولي، بیا د الله دوست جوړیږي، بیا د الله ولی جوړیږي. د داسې چا په باره کې الله فرمایي که چا زما د ولی سره دشمني شروع کړه، الله فرمایي دا دشمني زما سره ده. چا زما د ولی سره دشمنی شروع که، زما ولی چا ازاروي، الله فرمایي زما له هغه سره اعلان جنگ دی، اعلان جنگ. وس اندازه ولګوه لوی ولی و دې ته ویل کېږي چې هغه ته مرګ ډېر ور په یادېږي. مرګ الله فرمایي، د الله رسول فرمایي تی مرګ ډېر در په یادوي، بیا به د دنیا خوندونه تی ته خوند نه درکوي او د آخرت لپاره به تیاري چې دغه کوي. او بیا بله غټه خبره عزیزانو، هغه تېرو ورځو کې تقي عثماني صاحب دامت حیات زموږ استاذ، هغه چې بیا هغه انټرویو ورکوله ټي وي والا ته، هغه یو ډېره زبردسته خبره وکړه چې ول ما ته یو بزرګ دعوت سره تعلق دی، هغه ما ته ویل ما پیغمبر علیه السلام په خوب ولیدی. پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمایلې چې کله یو سړی په داسې حال کې چې دا اوس کوم مرض راغلی دی، 3 واره الحمدلله شریفه، 3 واره قل هو الله شریفه، او 314 واره حسبنا الله ونعم الوکیل. دا خو ټول اورېدلې ده خبره، یو اورېدل دي عزیزانو، یو کول دي کول. اوس یو د ډاکټر دوا اخیستل دي، یو د ډاکټر دوا استعمالول دي. د پیغمبر علیه السلام خبره ما هم واورېدله، تا هم واورېدله، اوس به ما څو عمل پکړی، تاسو به څو عمل پکړی. دا زما پخوا څه پریشانه مطلب ښکاره کېدلم، یا پریشاني به راته وله چې یاره دا څنګه خبره را روانه، څه به کوو. خو چې کله دا خبره مې واورېدله، والله العظیم زړه مې داسې مطمئنه سو لکه دا مرض چې نو راغلی زه په شنه وم خبر د هغه رقم چې دا اوس دا خبره مې د الله د رسول چې کوم خوب دی یا بزرګ واورېدی، والله زړه مې هغه رقم تسلي سو. دا د مسلمانانو دپاره ډېره لویه سرمایه ده، سرمایه. نو لهذا په خپل کور کې خپلو بچانو ته ووایاست الحمدلله خو اسانه ده، قل هو الله خو ډېره اسانه ده، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا ووایاست والله الله رب العزت به دا مشکل لري کې. لیکن ها مرګی بیا هم راته ګوري، هیڅ مشکل نه دی زما او ستا دپاره. ما او تا چې په کلمه باندې الله وژني، په کلمه باندې والله زه خو الله ته اسرائیل علیه السلام ته اوس د خپل روح ورکومه چې ما د کلمې سره روح واخله. او که کلمه نه وي بیا که 15,000 کاله ژوند راکړي، یو ورځ به دا ژوند ختمېږي، خامخا ختمېږي. یوه عجبه خبره به درته کوم. مولانا اشرف علي تانوي صاحب زموږ د دیوبند ډېر زورور عالم دی، ډېر خوندور. د پر پیغمبر علیه السلام مبارک باندې کتاب لیکلی دی، نشر طب په ذکر حبیب، د پیغمبر اسلام سیرت لیکلی دی. تانوي صاحب فرمایي وایي دغه یو وخت وبا راله زموږ علاقې لره، یعنې هندوستان لره وبا راله، هغه علاقې لره، هغه کلي لره وبا راله. وبا چې راله هر روز به خلک مړه کېدل. چې مړه کېدل دی وایي په دغه وخت کې ما دا نشر طب چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام سیرت دا ما لیکي، چې په کومه ورځ باندې به ما دا کتاب نه و لیکلی، په هغه ورځ باندې به مړي ډېر وسولو. په کومه ورځ چې به ما دا کتاب لیکلی و ما به وایي
مړي به کم وصولو. په اخر کې زما تجربه سو، ما ویلې چې په کومه ورځ به ما کتاب وایي په هغه ورځ به مړي نه کېدل، او کومه ورځ به ما کتاب نه ولیکلی ما به نه وایي په هغه ورځ به په کلي کې ډېر مړي وسو. بیا ما دا اندازه ولګوله چې یاره د پیغمبر علیه السلام په ذکر کې ډېر لوی چی شته، برکت شته. د پیغمبر علیه السلام ذکر داغه معنا ده چې پیغمبر علیه السلام زموږ نبی دی صلی الله علیه و آله وسلم. پیغمبر علیه السلام زموږ رسول دی، خاتم النبیین دی. درود ور باندې وایه، پر سنت طریقه باندې ځه، بس دا ذکر حبیب بلل کیږي. په دا خاطر به الله رب العزت ما او تا ته چیش راکوي او ما او تا ته به نجات چې دی هغه راکوي. لہذا د کرونا وایرس څخه په ضرور نوري خبرې هم سته، په یوه خبره د هغه د دې بچاو چی شي دی، د دې بچاو وما کان الله معذب وهم یستغفرون. الله فرمایي زه تر هغه ساعته عذاب و هغه چاته نور کوم چې څوک استغفار وایي. نو استغفار به زه هم وایم، ته بیا هم وایاست، بچانو ته بیا هم ور وښیو. بیا خاص کر هغه دعا مې در وښوله، دعا یې بولې، هغه خوب یې بولې چې هغه 3 واره الحمدلله شریفه، قل ولا شریفه او د هغه رقم حسبنا الله ونعم الوکیل 314 واره. هیڅ مشکل کار والله که دی، هیڅ مشکل دا ووایست بیا بالکل. ها احتیاط منم، احتیاط په ډېر کو، د هر چا سره لاس ملاول نه د پکار، په هر غټ مجلس ورګډېدل نه د پکار، هر بې ځایه ځای کښېنستل نه د پکار. تر ټولو زبردست ځای د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به تر ټولو بهترینه ځای چې دی هغه د سړي کور یې. بس دغه کور کې ایمان بچاو، ژوند بچاو، صحت بچاو، او دغه رقم د ډېرو خبرو د بیکارو خبرو څخه بچاو. هغه په چیش کېږي، هغه په کور سره کېږي. په کور کې سړی بې ځایه بې درکه سړی راوځي نه.